یا د خدای انصاف داره امیر صاحب چېرته غاړې ته کېنه داسې د خپې غځولي ته وایه قسم د شاه ولي خیرات دی ړوند خو نه یې ړوند یم وروره که نه که ړوند نه وی نو داسې به ناست ومه ښه ډېر زیات وبخه امیر صاحب بس کښېنئ ښه بخښنه کوه وبخې څه دي خدمت خو راته وکړه څه خدمت وکړم د جیب کې مې 2 لوټونه دي یو سلګون دی بل زرګون دی زه خو ړوند یم ما ته نه ښکارېږي نو که مهرباني وکړي دا راواخلې او سلګون راته دې جیب کې کېدی او زرګون دې جیب کې راته کېدی د بغل جیب کې وروره ښه ودرېږه که نه دا خو اسانه خبره ده ته دا ونیسه دا ونیسه ښه چېرته یې وروره دا سلګون شو ښه او دا چې دی دا زرګون شو صحیح شو بس الله دې عزت کړي وروره ځه یا الله څه عجیبه دماغ دې راکړي ړوند مې دی که ګړون السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی نظام خان ښه چل دی څو خبرې کوې جبرو یم جبرو څوک جبرو خو دې نه پېژندم خو دې نه پاتې ډېر ښه وپېژندم مطلب خبرې ته راشه مطلب خبره کوه نن خو دې څوک دوکه نه کړل والله یو ړوند مې دوکه که که نه خو تاله څنګه معلوماتو شو خلک بینا دوکه کوي او تا نابینا دوکه کو څه مطلب تو دې لږ جیب په لاس کا یا زرګون څنګه زرګون هغه هم جالي لږ فلشبیک خوب ولا یاره جبرو نه خو د کامې شیره خوړل پکار دي خو نو جبرو تا سره خو ټولې 100 روپۍ دي 50 دې سر نه کېره 50 دغه سر نه کېره هغه هم په رشکه کې نو دا 100 روپۍ شیریخ ته د کم ځای نه کم یاره جبرو خدای مهربانه دی ماړه پیدا بشي دا خو نظام خان دی دا د کامې شریخ چې د ده په پیسو ونه خورم که نه نو زما نوم به هم جبرو نه وي صبر وکړه تا سره هم زه ګیم کول پکار دي ښه جبرو ته یې او جبرو زه یم اوس وپېژندم ومې پېژندې خو ما سره د پنجه وواله زما نوم هم نظام خان دی نظام پته به دې ولګي ځه ګورو به صحیح شو خامر صاحب مه کېنه زه دې کېنوم ولاړ یا لګېدلی اخوا کاڼه غوندې ګوره مه کېنه که نه ته خو مې ونیسه که نه نو څه شل خو نه چولېږي نیغ ودرېږه چېرته ګورې څه دي خدمت خو وکړه وروره څه د جیب کې مې 2 لوټونه دي لږ تېز نو صحیح ده ښکار هلته ځي که نه بس داسې سلوزي لږ تېز ولې تېز شوې ولې غلط شو سلګون ورک شوم Cara,